پیغمبر علیہ السلام مبارک فرمایي تاسو ګمانونه مه چلوئ. پښتو تورې درته وایم ګمانونه مه چلوئ، بدګماني په چا باندې مه کوئ. او کم سړی چې ګمان چلوي د الله رسول فرمایي دا د ګر جهان تر ټولو لوی دروغ چې دی هغه دا دی. بدګماني څه معنا عزیزانو؟ ګمان څه معنا؟ زما اسانه پښتو تورې درته وایم بیا په ګمان ډېر سر خلاصېږي. ګمان دا معنا چې یو سړی واده وکړي، چې واده یې وکړي زما او ستا یار دی، ملګری دی، انډیوال دی، قریب دی، عزیز دی، و ما تا ته ست نه وکړي. اوس خو نو زما او ستا په فکر کې دا دی ښه واده دې وکړي او ما ته دې ست نه وکړي، بس نو زه به هم ستا سره ده. په زړه کې خبرې راګرځېوه چې ولې ماته حالانکې هغه په هیر سوي دي، دا هغه پام نو، دا هغه فکر نو، هغه خپل کشنه ته ویلي وو و الک ته ویلي وو چې دا پلانې پلانې نو خو الک بیا نه دی کړی او د واده کار دی نو د په زړه کې خدا راګرځي چې ماته ست نه دی کړی. زما خیال په دا نه بللم ګر سره جګر څه په دا نه بللم چې دګر څه وشي ښه دې ته چې شوي دې ته ګمان وي او دا ګمان حرام دی او دا ګمان د الله رسول فرمایي تر ټولو لوی دروغ دی. یا بل کله کله فوتګي وسی خدا مکه دا چا کړه به څوک په تعالی نسی راشناخته سړی نشور بیا دی وای ش زه چې ستا پاتاوله درتلم ستا پر پاتا به زه درې ورځې سره ناستم، نن زما بچی یا ورور یا مور یا قریب یا عزیز وفات شوی ته نه راغلې اوس هغه ناخبره دی یا هغه په سفر کې دی یا هغه د لید دی نه او ستا په زړه کې دا خبره موږ به ستا پاتاوله درځو ته به نه راځې دې ته ګمان وایي او دا حرام دی. ایاکم والظن خیال کوئ تاسو به چیش نه کوئ، تاسو به ګمانونه نه کوئ او دا ګمان چې دی هغه ډېر تاوان دی، ډېر نقصان دی. او بله خبره دا ده پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که چیرې یو سړی راولاړ سو یوه زنانه د پاک دامنه ده تا راوتلې وه د خپل کور د یو ضرورت دپاره یا ډاکټر لري یا پلانۍ بیا د چا په زړه کې دا رالو الانک په زنانه کې هیڅ یو شی لیدلی نه دی، خالي راووتله په خپل کار پسې چې دا هم زما خیال 2 نمبره ښځه معلومېږي، دا هم زما خیال بې لارې ولې زه هره ورځ وینم یا کله بازار کې روانې کله چیرې روانې نور ته نه یې په خبر دا ولې یا به پلار په هسپتال کې یا به مور په هسپتال کې یا به خاوند په سفر کې یا به داسې چې مطلب دا په کور کې دونه څوک نه لري چې سودا مودا راوړي صحیح سلوک. نو اوس چې دا ګمان سړی وکړي چې دا زما خیال بېکاره ښځه ده د الله رسول فرمایي که تا 100 کاله عبادت کړی وو د 100 کالو عبادت الله پاک در خرابوي درڅخه اخلي مټاوي درڅخه ورکوي. او بیا علما چې خبره بله ورسره کوي که یوه زنانه راولاړه شوه د یو نارینه په باره کې دا سوچ وکړي هغه نارینه داسې نه ولو دې دا سوچ ګمان یې وکړي چې یاره دا سړی داسې چپه ورسته معلومېږي نو بیا لکه د نارینه د 100 کالو عبادت الله ور ختموي مټاوي د هغه رقم د دې زنانو دومره مټاوي. زموږ په ژوند کې بدګماني ډېره ده بیخي ډېره ده. هغه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک بخاري حدیث دی پیغمبر اسلام مبارک چې دی هغه په اعتکاف کې ناست دی چې په اعتکاف کې دی د پیغمبر اسلام مبارک کوروالا بی صفیه رضی الله تعالی عنها دا راغلی و ملاقات لره چې ملاقات لره راغلی و نو بیا چې واپس کور ته تلله جناب نبی کریم مبارک صلی الله علیه وسلم تر کور ورسره روان شو په دې بیا عقلان سته بیوقوف ستا هغوی نو پیغمبر اسلام په اعتکاف کې نو د باندې څنګه راووتی بس تا ته موږ د بې عقلۍ او د بیوقوفۍ مبارکي ووایو غږ مه لره غږېږه مه مشرف علي تانوي صاحب فرمایي وایي امام ابو یوسف صاحب رحمه الله طالبانو ته سبق وایي نو په دې کې الکوان چې دی هغه لیکل کوي یو الک ناست دی هغه شی نه لیکي. امام ابو یوسف صاحب دا مسله ویله چې کله مطلب لمر پرېوتی بس د روزه ما ټیم سو بس روزه ما تکا
نو بس دا شرعي مسله سو ماشان منځ وکړه. ما وی صاحب رحم الله تعالی کسفتنه وکول ټول الکان لیکل کوي ته نه کوي نو خیر ته ډیر مطلب په زین کې پوي اشاره د ولیاز ما په یو مسله کې سوچ باندې ول په کومه مسله کې ول په دې مسله کې تا دا ویل چې کله المر پریوتی نو بیا به چې شو کوي روزه به ماته کوي عشان کله مر نه پریوتی بیا څه چکو ما وی صاحب رحم الله ته بس خاموش ما ته خاموش ته دا رقم خاموش شو صحیح سن نو داسې بیا عقلان سچ پیغمبر سم په اعتکاف کې نو پیغمبر علیه السلام مبارک چې ولاړې د اعتکاف چې مطلب د خپل بیبي د خپل کوروالا کور ته رسوله یو ځوان په مخ ورله یو حدیث کې راځي امام بخاری را نقل کړی دي دوه ځوانان انصار صحابه کرام په مخ ورلو چې ورلو پیغمبر علیه السلام مبارک هغه یو ځوان راوغوښتل تراس چرالی ورته ویل ول د زما کوروالا ده دا زما کوروالا ده هغه ورته یا رسول الله نو موږ خو بدګماني نه کوو کمې کولې نو پر تا کې نو نه کوو پیغمبر علیه السلام مبارک ورته یا خبره داسې ده چې شیطان د انسان په بدن کې داسې په لګرځي راګرځي لکه په رګو کې وینه راواخله دا شیطان هم د انسان په بدن کې دغه سي نو کېدلی سي شیطان ستاسو وزړه د ستاسو فکر ته بدګماني درواچي ما په دې وجه غږ در باندې وکړي ما په دې وجه غږ در باندې وکړي چې دا زما څه ده دا زما بیبي ده دا زما کوروالا ده داسې نه هغه نو موږ مسلمانانو موږ کله بدګماني کوو ولې یا شیطان یې وزړه ته دراچي پوهېږې په دې خبره او تر ټولو زیاته بدګماني چې دغه په زنانو کې روانه وي چې کله یو مسافر خاوند دی دا نه بس دا نو ګمانونه کوي زما خیال بل واده دې کړی دی ولې ټلیفون نه راکوي ولې ټلیفون نه پورته کوي او زه در پوهېږم ما ته دی ډېر نه ګورې ما ته زما پس هغه څه نه بېوقوفې زه دونه ستړی یم چې سهار اوسم تر ماښامه و دې ته نور فارغه کېږم یا پخوا تا زما سره ډېر ښه مجلسونه کول اوس یې نه کوې ای های دا رقم ستړي به تر قیامت ده دا زنانې کله کله زموږ کورونه هم راشي یا یو مطلب یو پروګرام یو شی یا به واده یو شی ښځې اوس غلي د بل کورو لره ډېرې نو دا زنانې څه ورته وایي مولوي صاحب بچیان یې سو د مولوي صاحب لور یې و د کومې یوې د مشرې که د کشرې هغه وایي زما بابا خو یو واده کړی یا دوه ودونه یې کړي دي ښه دوه ودونه یې کړي دي هر سړی چې مولانا طارق مسعود صاحب مولانا عبدالواحد قریشي صاحب مولانا منظور منګل صاحب اوري هغه به ودونه ډېر کوي هر سړی چې تقي صاحب مولانا طارق جمیل صاحب زما بشمول راځه په نور ملایان دا چې اوري دا به یو واده کوي ما نیم جهان د دې راګرځولې چې نور ودونه مه کوئ موږ دوی سره خبر یو دوی څه وایي وایي ته بیا چا میرمن ته وایي ته اوله مشره که کچره اول واده خدای دغه ستړي مې پوښتنه ستړي نو د الله رسول الله صحابه ته ویلې ول شیطان ته په ځل کې خبرې درچی په دې وجه ما درته ویل ما په دې وجه درته ویل کنه خبره به داسې نه وای نو بدګماني چې د ډېر لوی ناکامه سلسله ده او بدګماني ډېر لوی ګناه ده او بدګماني چې دا یو ډېر لوی روحاني بیماری ده روحاني بیماری ده دا تصوف نه دی تصوف اوس جهان ډېر مطلب په کم نظر په بد نظر بې ځایه غږیږي نیم جهان د تصوف یو ډېره لویه خبره چې یو کامل شیخ سړی پیدا کړي مرشد سړی پیدا کړي اوس ما دا خواجه خان محمد صاحب رحمه الله الله دې جنت عدن نصیب کړي هغه زما شیخ ما د پر لاس بیعت کړی و دا بدګماني دا روحاني بیماری ده تب کامل شیخ پیدا کړي دا پر لاس په بیعت کړي هغه بیا تا ستا اصلاح چې دا هغه کوي ډېر ستا ډېر لوی اکابر بزرګان مشایخ ستا خو اکثر اوس معلوم خلک راځي ستا پر لاس بیعت کوم هم درته تبایم ستړی یم ستومان یم ته به څنګه بیا زه دا یم نه زه په خپله مریض یم یو مریض به د بل مریض څو علاج کوي شسته ښه مبارک اولیاء بزرګان مشایخ بل خواته ځغلی مه وروره جهان په فکر کې په لا اله الا الله ورځ عمره روانه د محمد رسول الله په باره کې به د شکمن دي دا اوس دومره فتنې راغلې د الله د رسول د صحابو د ازواج مطهرات مبارک مشکمن کړي دا د دې تراو د دې لمانځه د صلات تسبیح د صلات توبه اوابین اشراق موږ ټول شکمن کوو رسول جلال ورځ د محمد رسول الله مبارک شکمن کړي هغه ورځ را روانې دي اوسم دا میډیا دا خبرې چلیږي
سوای وای ز تی چیلنج در کوم د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی ایمان را ثابت کړي وای زه کفر در ثابت وم العیاذ بالله نعوذ بالله استغفر الله وتی ایمان را ثابت دغه میډیا هر څوک ماوري مزغلی بارچا پیسې دغه لوی رب در صفاتی محمد رسول الله در صفاتی نو بدګمانی چې دا هغه ډیره تاوانی خبره دا تاوانی شي دی